السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه ستاسو ورور اسحاق خان. امید ساتم سوره پښتانه د ژوند زندگی په خاصور کې تیری یو ضروري ویډیو ضروري پیغام تر وړه اکثر په سوشل میډیا باندې زمو د افغانستان پښتانه او د پاکستان پښتانه یو بل ته کنځلې زیاړې مړه سس تاسو یو ټول تاسو مخته دي نو ډېر مزمن خپاشي ور باندې زیاره مو الله تعالی مسلمانان پیدا وکړو بیا مو ته دا کلمه نصیب کړي لا اله الا محمد رسول الله دې کلمې لاندې زندگی تیرونه مقصد دا رسېد مو حضور صلی الله علیه وسلم احکامات سنت ارز ومن نو هغه حضور صلی الله علیه وسلم مو ته کنځل نه لري مو ته مینا محبت امن دا خیالات خدا خلق غلط طرف تر روان دي نو بس الله د دوی ته هدایت وکړي دغه د مو یو افغانستان ورور دی خدای دې وکړي چې دا شوم دي ښه کسان او دا شوم دي ښه میسج ولا کسان د خدای اردواړو هیوادو طرف نه خدای پیدا وکړي پاکستان سره نه د خدای پیدا وکړي اور افغانستان سره نه د خدای پیدا وکړي د پښتنو ګون نفرت سره دا ختم شي د خپل میسج ورګړل د خپل خبرې کړي زړه پوری خبرې کړي ولا زموږ هر څوک یې ځکه نه پیژنم خو د سلام کوم د خبرو سره او د میسج سره د خبرې وو او بیا راځم یا څو خبرې په کول غواړم ورمنې تاسو دا خبرې وو بیا زه څو خبرې کول غواړم در باندې کو نر کار دیو که نر غوندې راسه نر غوندې مونږ د دې خلکو نه دفاع کوو نر غوندې دا د مونږ ورونه دي هر وخت مونږ سره په سخته کې ولاړ دي دا د مونږ د زړه سرونه دي مونږ امریکانو په مقابل کې هغه ته هم بد وایو هغه هم د مونږ دښمنان دي هندوان هم د مونږ دښمنان دي اسرائیل هم د مونږ دښمنان دي په هره خاوره باندې چې په مسلمان باندې څوک حمله کوي هغه مونږ غندو او پاکستان د مونږ دویم کور ده د دفاع په مونږ باندې فرض ده دا د مونږ دویم کور ده دا د مونږ د هجرت کور ده په دې باندې مونږ فخر کوو چې مونږ د پاکستان تر څنګ درېږو او د پاکستان نه دفاع کوو الحمدلله په پاکستان کې هغه میړني غازیان مجاهدین کم نه دي مونږ ته به ضرورت هم نه پیښیږي دوی په خپله له خپل ملک نه ښه په کلکه دفاع کولی شي دوی د هندوانو جواب ښه په سوک ورکولی شي دوی د هندوانو د هر یرغال مقابله په تورې باندې کولی شي موږ په دې یقین لرو په پاکستانیانو باندې دا باور او یقین لرو چې دوی به هندوانو نه سرونه پرې کوي دوی به ډیلی هم نیسي دوی به د بمبئی ښار هم نیسي انشاءالله هندوانو ته ګوره او بګوان ته یې ګوره او له مسلمان سره مقابله ګوره بګوان هېڅکله یو نیم سلو بت به څه مقابله وکړي یو نیم سلو بت یې جوړ کړی یو نیم کروړ ترې غواړي دا امکان نه لري دا د غوا بچي دي غوا پوسه او هندوانې پوسه او بتې پوسه ترته دې کوي هماغلته هېڅکله دوی په مسلمان باندې نسي راتللی پاکستان له مېړنیو له اتلانو نه ډک ده هغوی خپل جواب په خپله ډېر ښه ویلی سي خو موږ ځان باید بدنامه نه کړو موږ باید په کفر مقابله به کوو کفارو ته به تر هغو څه نه وایو چې تر څو دوی موږ ته څه ونه وایي چې کله یې حمله وکړه غاښ ماتونکی جواب به ورکوو بیا افغانستان او پاکستان یو دي موږ د یوې کلمې ورونه یو که پاکستان خرابېږي موږ هم ورسره خرابېږو که موږ خرابېږو پاکستان خرابېږي ټول اسلامي هیوادونه دي موږ کورونه دي ټول اسلامي هیوادو کې مدارس دي موږ مرکزونه دي موږ ویاړ کوو په داسې خلکو باندې پاکستان کې 14,000 مدرسې دي رجسټر مدرسې دا د کفارو د سترګو ازغي دي دلته د اسلام اتلان روزل کیږي دلته علما روزل کیږي دلته په بخاري او په ترمذي شرح لیکل کیږي دلته په قرآن کریم باندې شرح لیکل کیږي په 40 ژبو باندې دلته بخاري باندې شرح لیکل کیږي دا د اسلام قلعه ده دلته د اسلام نه دفاع کوونکي خلک ډیر دي دلته مدارس او مساجد ډیر دي د ټولې دنیا مدرسې یو خواته که د پاکستان بلې خواته که دلته د اسلام زمري روزل کیږي دا د موږ د فخر ملک ده مننه مبین صاحب جزاک الله خیر د دوی جزا به مونږ ورکوو له خیره دا د مونږ هم دښمنان دي دا د طالبانو هم دښمنان دي دا د مجاهدینو هم دښمنان دي او دا د اسلام هم دښمنان دي یوازې ستاسو دښمنان نه دي هغه څوک چې له طالب سره دښمني کوي هغه بیا په هیڅ شي باندې نه شرمیږي هغه څوک چې د افغانستان په جهاد باندې کرښه راکاږي هغه بالکل مسلمان نه ده نن په مونږ باندې دومره وحشت د امریکانو روان کړی ده او دغه خیاطان دغه بې ضمیران پې ګونګه خاموشي اختیار کړې نن د مونږ مدرسې بمبارېږي دوی چغه نسي جګولی نن د مونږ ماشومان شهادت رسېږي همدغه په غرب کې ناست خیاطان ورته تروریستان وایي 2 کلن ماشومانو ته د قندوز مدرسه په شهادت ورسېدله دغه بې ضمیره خیاطانو یې ویل ته پاکستاني جنرالانو دوی په هیڅ باندې نه شرمیږي
دوی که شرمېدلی دوی به د کفر تر څنګ نه درېده، دوی کې که حیا وی دوی به د هندوانو تر څنګ نه درېده، دوی کې که حیا وی دوی به د باګوان سره نه درېده، دوی کې که حیا وی دوی به د غوا بندګي نه کوله. جی ملګرو، تاسو د دې میسج واورېده، د دې خبرې مو واورېدې، د بالکل حقیقت بیان کړی دی. موږ تاسو ته پکار دی او د کوم خلک په د نفرت پیلوي د کنځلې کې دوی ته پکار دی زیار د بس دینه بعد د نفرت ختم کو، مینه محبت شروع کو، ښکلې ښکلې خبرې شروع کو، اسلام والا خبرې شروع کو. دغو کنځلو په ځای باندې تاسو خپل اسلام ویلې نه پرموټ کو. دغو کنځلو په ځای باندې د دنیا ته کونس ته دغه سوشل میډیا دغه موته د سوشل میډیا راغلی دی پلیټفارم په دنیا کې سوشل میډیا د دنیا راوخلی دی. موږ په کوشش وکړو زموږ خپل دین، خپل اسلام، خپل قرآن مجید څنګه د دنیا ته وړاندې کړو او د موږ حضور صلی الله علیه وسلم والا زندگی څنګه د دنیا ته وړاندې کړو. نو داسې زندگی نه وړاندې کېږي لکه تاسو وړاندې کوو کنځلې په غونډه ورځ یو بل ته لګیا توبه استغفرالله خبرې زه کنځلې نشم کولی چې تاسو ته زه هغه کنځلې وړاندې کړم دلته کې. خو تاسو ټول په سوشل میډیا ګورو. سوال درته کوم، ریکویسټ درته کوم، الله دپاره، الله رسول دپاره د کنځلې مه کوو. دا ملکونه مونه پاتې دي، دا هر څه مونه پاتې دي. یوه ورځ مړي کوم د افغانستان هم پاتې دي، د پاکستان هم پاتې دي. صرف شپږ فوټه او 2 فوټه قبر هم دوی دا به راته خدای نصیب کړي او که نصیب نه کړي دا هم پته نه لګېږي چې زندگی کا کیا بھروسہ، ایک پل ہے تو دوسری پل نہیں. زندگی څه بھروسه دی، کله وي کله نه وي. نو بیا ولې نفرت خپلوو؟ ټول تاسو ته ښه پته دی د مونږ مشران مونه مخکې الله د هغو ته جنتونه ورکړي، الله د هغو ته جنت الفردوس نصیب کړي. هغه مونه مخکې مړه شو، هغه مو په خپلو لاسونو باندې قبرونو ته کوز کړو، بیا مو عبرت نه اخلو. دې کې رحمان بابا له یو شاعر دی، شعر خو ماته نه راځي خو هغه پښتو کې راته معنا راځي، سره موږ خپله یو سو ادیرې ته خښې کوم بیان ته نه عبرت نه خلو. نو خپله یې موږ په دغو لاسونو باندې قبر ته ورکوز کوم، ورباندې خاورې واچوم، بیا یې عبرت نه خلو. نو زه ریکویسټ کوم ټولو پښتنو ورونو ته، که هغه د افغانستان ورونه لري، که هغه د پاکستان ورونه لري، زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې مینه پیدا وکړو، محبت پیدا وکړو، مینه محبت پیدا وکړو. دا افغانستان، دا پاکستان دا مونه پاتې دي، صرف خپل اعمال به مو سره. یقین وساتو که تاسو د زیارې د کنځلې د کمنټونو کې چاته لیکو یا ویډیوګانې جوړو، دا که تاسو ښکلی بیان وکړو، ښکلې خبرې وکړو، ښکلې کمنټونه وکړو، دا ستاسو آخرت کې په کار راځي. که تاسو کنځلې وکړو، زیارې وکړو، داسې خبرې وکړو، دا ستاسو د قبر کې عذاب جوړېږي. دا د عذاب ذریعه دی. کې علماو نه تپوس وکړو، مونږ غټ غټ علما د دنیا کې شته دي، هغو نه تپوس وکړو چې هغه په دې باره کې څه یي. خو زه خپل علما کرامو نه هم دا التجا کوم، زه تاسو ته یو التجا کوم، که هغه د افغانستان علما دي، که هغه د پاکستان علما دي، اسکول استادان شو، زموږ ټیچران شو، که هغه د پاکستان دي، که هغه د افغانستان دي، زه هغو ته ریکویسټ کوم چې تاسو تم سوال دی ضروري چې په د دواړو هېوادو کې مینې محبت میسج ورکړو، مینه محبت پیدا وکړو او د مینې امن پیغام پیدا وکړو. د مو اسلام مو ته څه خیلی دی، اسلام مطابق به زندگی تېره کړو. نن نه هسې عهد وکړو چې راز او ارزو سره خپله کې غاړه میلوم، ګلې میلوم، اسلام د خاطره مو افغانستان او پاکستان پښتانه یو ورونه یو مسلمانان یو. نن نه هسې عهد وکړو ورونو، راځو نن نه هسې عهد وکړو سره خپله کې غاړه میلو کړو. پرېږدو د پاکستان او افغانستان اسلام دپاره غاړه میلو کړو یو بل سره. زیاره دا ملکونه مونه پاتې دي، دا دنیا مونه پاتې دي، دا هر څه مونه پاتې دي. غاړه میلاو کړو سره هر څه مو معاف کړي دي، ټول مو معاف کړي دي. الله رضا دپاره، الله او د الله رسول رضا دپاره مو هر څه معاف کړي دي. غاړه میلاو کړو چې نن هسې مو ورونه ورونه. ډېره مننه که د پیغام مو خوښ شي نو ډېرې مخکې پیلاو کړو چې هر پښتون ورور ته، که هغه د افغانستان دی، که هغه د پاکستان دی، څخه ته ورسېږي. نننۍ دغې ویډیو سره خپل اسحاق خان ته ورکړو عزت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.